یو څو رنګین شعرونه څخلي چې دا تاسو ته منظمه کړو. په رواجونو کې ایثاره جنۍ، په رواجونو کې ایثاره جنۍ، مینې ته نه ده لا اوزګاره جنۍ. او ته مازدیګر د کوره مه راوځه، ته مازدیګر د کوره مه راوځه چې خلک نه وځي د کاره جنۍ. او یارې په کټ قامت کې دنګ دی که څه، یارې په کټ قامت کې دنګ دی که څه، سله تاویږي د چیناره جنۍ. او په پنجو ګرځي په نوکونو ګرځي، په پنجو ګرځي په نوکونو ګرځي زمونږ د کلي تاڼېداره جنۍ. نو زمونږ یار زمونږ ملګری په دې نننۍ خپرونه کې موږ سره ډېره ستړې کړې ده او زمونږ ډېر د مینې ډک یار دی سرکار ناست. سرکار اختر دې مبارک شه. زیدو به حاجي ستاسو دې مبارک. ستا ډېره مننه په دې نننۍ خپرونه راجوړولو کړې، موږ سره ډېره ستړې کړې ده تاسو ستا ملګري. یاره جي به ستاسو هم ډېره مهرباني چې موږ ناچي ستاسو دې محفل کې دعوت راکړو موږ راغلو. تا ته یار دا سرکار ونیو، دا د مینې نه ته څوک وایي که وسایل دي رسه څه چې سرکار په ځان دې ظالمه پوره سټیټ ټیم ایښی دی. یاره جي زه به تاسو دومره ووایم چې زما اصلي نوم اسرار دی او په سرکار مشهور شوی، خو دومره به زه تاسو ته ووایم چې دا اسرار زما نوم دی او دا سرکار زما د نوم یو سوری دی. هله اختر په ورځ د څه به ووایې؟ یاره جي د اختر ورځ ده او د اختر په ورځ به زه د کلي په ماحول باندې داسې یو لوبه ووایم. ډېر به خوند وي که ستاسو اجازت وي. موږ ټولو ته سترګې سترګې غوږ وو، بلکې ټوله دنیا کې پښتانو ته سترګې غوږ ورکړي. اجازت دی. غمجن مازدیګر دی بېلتا الله خود ذره ولا جان